بابی آقا دا ترقی کړی د ډاکسن یې پیدا کړی دی دا دی په څو وی ده دا خبرې ما ته اندازه نه رامنډېږي دا دی بابی آقا ډاکسن هم پیدا کړی دی که موبایل یې اخیستی دا د داروخان یار دی په کلونو وله راوځي یا ما لیلا واخیسته دا به د پټو دغه هلک زموږ د علاقې ګیلاسونه پراته دي د کاسه راواخله یاره مې څنګه ششته وطاق جوړ کړی وایي زه اناج کوم اجازه ځینې واخله بیا وشکوه یا دغه اجازه نشته لالا چې دا نه راوشکې خوله یې تر ونیولې داروخان غټ چانس وویل لمنې ډاکه کړه پت لرم داروخان چې دی د بل په عیال یې کلمې پخې دي په منځکي اولاد یې کلمې پخې دي کوچر کو می دادی پیدا کی بس وہ زما د داروخان او پات داروخان چې ګرځم کمی دی پیدا کی کله پیدا تاسو ما کوم سکوټر سم نه دی واره ودرې چې څنګه ستې های داروخانه داروخانه د چا ډاکسن دې رکش کړی د چا ډاکسن دی لا ډاکسن سټیک فل دی دا دی داروخان اوس دا دی وینې چیرې تللی یې کله کله اوس چیرې ځې اوس کور دي په څو واخیستې اختص مې نه دی لالا د چا دی د چا دی ما د پلار دی په څو وی ده دا خبرې ما ته اندازه نه رامنډېږي دا دی بابی آقا ډاکسن هم پیدا کړی دی دا خو مور سړی درځه نو چیر ځې زه پسې روان یم درځه بابی آقا خو ډېر غټ کلاړي وختی دا ډاکسن ورسره دی بابی آقا دا د ترقي کړی د ډاکسن یې پیدا کړی دی دا دی سپوی د دوړې په راولاړې کله بابی آقا له خو راورسېدله ډاکسن یې کور ته دننه کې اوس به راووځي بیا مجلس ورسره کوس چیرې ځه دا دی داروخان اوس راووتی چیرې ځو داروخانه مبارکان د ډاکسن دی مبارک خدای دې امام برکي درکړي چې اوس خوا دې لالا هغه د لوډینګ ګاډي مې راکش کړې ته دا سټیټ اسن د چا دی یار دا لوډینګ ګاډي وه ښه درځه سکوټر درکړه که چیرې ځو لوډینګ ګاډي بیا چیرته وایي دا ډیری موټرام استاد له خوب ورکلی ماته ولتیا درکش درکش که سکوټر درکش که درځه چاله ځو اوس راملاله ورځو ښه سټارټوی یې کلیک شته یا کلی نه غواړي دغه یې ترو دی راملا ته کور ته تېش کړه دی درځه دی ته دلته راسه هلکه ستا نوم چش دی دلته راسه مخکې عجبه لړلي درځه دا د مدرسې کوچنیان دي د داروخان سره بیا اوس یې جګړه وکړه پای خدای سره بچاو کړو څنګه زر بیا راورسېدې په زلنه دا خو راورسېدله ښه اوس ټلیفون ور وکړه نو ورته راوځه راملاله مې ور وکړه راملا پر تا ګران پر تا ګران دی ما خود ګران که موبایل یې اخیستی سم موبایل ته راواخه لکه د شاه محمد لالا سپی برارم باندې وګرځول ما ته جای ساده خپل په لاس ایفون ته واخې مال ساده راوړي کوم ایفون ښه بیا یې ما دې نوم یې ځکه ایفون به مې انشاءالله بیا در پیدا کوه سم شی بیا در اخلم ما زه د یوټیوب څخه پیسې وګټم تی مې سبسکرایب کې سپورټ مې په یوټیوب کې پیسې راشي دته اول موبایل کې ور اخلم صحیح دی اول تا د موبایل کې راملا چیرې دا ګیټ مخ کوټې مخ ته ولاړ لالا بس غر د راسه ای आवाज یې څه پسوي در سوي دي خو زه د راملا راوځي چې دی بیا موږ کومې خواته بیایي دلې چشکه اوسې رالو چشکه اوسې رالو دلې تا ولې دا راملا په ډېر ټیم نه لیدلی دا چیر دی پر کوم وطن دی پر کوم علاقه دی اوس به در راوځي و بیا ګورو خدمت به وکړي خدمت کې څنګه دی راملا څه وایي ښه راملا ویل نشته تاولات ہے
ها ما سړی ما بلی ولا کوي چاره دی ما نمونه نه دي ورسره لیکلي یک دوی ورسره کښلي دي تره خبره واوره ای ول دومره ناوخته سره سپا ده بدلې پر لګولې دا د داروخان یار دی په کلونو ولا راوځي ګلاله ستړی مس څنګه شې لا فاضل دي تر مرګ شپې لږ نور ګلاله کې راوله څنګه شې راسه ګلاله ستړی مس انګور څه پکې راځه موږ کوټه مخ ته ولا اجي جوړ بخیر تاسو شه بیت برابر څنګه اجي شایست ټیټ یا لمن ونس یا ولا کرا یا تا په خپل شو یا د خپل لیلا کې یا ما لیلا واسه دا به پټه دغه لکه اې دې دلته ستا چا ده رملا دستا ولا کنه ونس بلاست ونس ونس لا لا بس یې یا بالک مې المادي باش نور ته شایست لا فضل خپل الوه شکر دی راځه نو چې به را سره وکړه ها آباد باش خوشاله اوسه ما خیال چې وس را پور درته وعلیکم السلام یا باغله سو راځه ته راځه یا وس دادی راملا ام دادی راوتی وس روان یو راملا کومې خواته روان بس زه د سی باغ خواته شه سیبونه ستا او دا د بابا غاند واسه انا رمسته شه بابا هغه ته انډوالم لري وا ته په خلی په سیزن کې شناخت کوي بیا په د زمي کې ته سلام باندې کې بیا دا وانه پاشه یا دا د خپل ځان شي د انګورو د شان سیزن ختم سول دی دا اې دا چا وتاک دی دا محبت وتا محبت خان څوک دی محبت عمران خان او سبا د باوړی ده دا وس د دې د اکا زوی دی عمران خان وتاک دی او ای سبا د باوړی ده ایسا بھائی ای باوړی ده کسب لا ده نه ول دومره وشته بچی شه هلته کیلا څخه خپل ویډیو وکړي نو څه به دی غاولنې ریکارډ معلوم شي پاو سبا د باوړی ده دا په کار دي سپټه سوي وای دا رات څه پکې په سر کړی دي څنګه شه سوال دی مړوا سره ولې ای پښتون دی تا ولې یا پښتون نه دی دا سندای دی نو پښتو ویل کړی ده شه راملا وبشه یو ګلاس ماتم راک دا ودادي زنجیره ودو راچولې منځکی ولا چوريان خالي لوټي اغلا کاو سیبت کوی چې زموږ د علاقې ګلاسونو پراته دي خوندوري وبوه چمونه ولو درېم علاقې دی څنګه ما ته معلومیږي کوم علامات کلمه علامات نه نه لکه د شګي ولا دا چې کې په سر کړی ما سار وخت ته دغه خولي په سر کړی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه شایه ته دا انګور وس پرینز د لې بیو خپل بلار بس عمران کاسه راکې عمران کاسه خورا واخله دیوا کاسه را واخله ته کاسه را واخله یاره می څنګه ششته وتا جوړ کړی ها خوندور هستی کوټه ده هو ماشاءالله دا پزنګ ای لارې مې در کړې ته درواخله په دا کې بانګور پرینز نور څنګه د خدای په ځای څه شایست یا شکر دی خپل الوه الحمدلله دلی بابا هغه ولا کنه نه راځي ډیر دغه جوړ کړی دی ګور دا سیده وتاک نوم چشت ها دا وتاک نوم دا وتاک نوم دا وتاک نوم زکه والا به چالو شتا یا سم وتاک سم نوم او چشت نوم دا د مشر په نامه یادی دا خو د مشر په نوم یادی تعالی والد صاحب په نوم چشت اجي شایسته خان اجي شایسته خان دا اجي شایسته خان وتاک ډیر شایسته وتاک دی د لیوز د انګور خرو د برما د خوندور سیم دی د ماجیګری ټیم دی پریندز دول کم لګ ستی منځ کې والا اچانک اشتا فانور بس مشر د کوري راغله دا دی انګور وس خرو دا کاسه کې د نور پراته د روخان کا شور کړی دی د روخان ته باغونه لري ته څه کوي دا د ګول علاوه اسلام یار د صدرې سره وښه او د دې ګول علاوه روانو زی ویل لنګ د صدرې سره کوره ودان د انګور را وښلو ولې دا اوخره په ځلا بس دا دی لګي خوري
دغه د انګور خو مې وخوړلو اوس د عمران په انتظار یو دی راشي د هغو درته د انارو باغ دی انارو باغ خو راویني عمران چې د داروخان ډېر پوخ یار دی څنګه داروخان ما یار نو دی خو ورځې خوابه دیم سي د دای تاسو هم خو به د پچپن نه د دای نه لکه چې هغه ښکنځاو عمران ښه ځوان دی ستاسو ښه پوخ یار دی انا ورسه که د پوخ یار دی راویې بل ورته راځه وسره بو دا ماج د ده خبرې دی وایي زما پوخ یار دی دی چار نه دی خپل څه یې وویل وای دی شل چخنی دی کوي وای ته هم دغه خبرې کړې دی په داسې یا راملا ویلې وه دی دی چا نه دی خپل راس اوس دا دی د عمران دا د انارو باغ له رالو راسه نو ته راسه یاره ته ولې شرمیږې بس تر ازم ما اوس وطن خپل دی خپل کیش کوم وای انار کیش کوم انار د کوره دی باسي الله سره او سوای دا دی دا داروخان اوس راسه یا انار چکوي راسه برانه زه انار کوم که دې که مخته کلم زه بیا انار کوم که دې مخته کلم وای انار چکومه دی داروخان د دوی په باغ کې د دې ګرځي وایي زه انار چکوم اجازه ځینې واخله بیا وشکوه یا دغه اجازه نشته لاله چې د انار وشکې خوله یې تروانې ولي ډېر لوی لوپر دی دا انار دی دا د عمران دا باغ دی ښه فضله ښه زورور انارې دي و ماشاءالله دي ښه خوند کوي خرڅوي نه خرڅوي ته راسه ته ولې لرې ولاړې دغه انار چې دي دا موږ د افغانستان څخه راوړي دي دغه مې انار دي دا مې دغه دي تقریبا 1280 درخته ده ښه ماشاءالله او نو دا د ټیکهداران چې دي دا ډېر پر رش کښت دي اخري مې بیا ورکړي خرڅ مې کړي په 3,20,000 روپۍ شاباش او دا اوس کشني کشني اناران دي ښه شپږ کالغه دي ښه دا څو کالو کې ګټېږي بیا انار خو نو نکشني لري نالانو لږ تیبې د لږ درخت سول دا موږ په باټې یعنې په اوبه ور دغه کول مې ښه دا د اوس برما نه لري نه برما شکر دی الحمدلله یوه برما نه دوې برمې لري شکر دی یوه د شمشي غده یوه د بجلي غده ټیک الحمدلله شکر دی بس اوس دې خوند پوه دا د دوی د انارو باغ دی اوس زه راملاستی باغ له به ولاړ شو اوس بس دا دی ډېر کې خانه ما سره پټو خوند کې نه کوي والله قدر پی خوند ده سره ولې پټو ته څه پکې نو ولې یا به سم د پښتانه ریکارډ راځوندې کوي یا به کس د ورځي د پټو ته راملا دا څه وایي پټو تا سره خوند نه کوي نو اوس زه د راملا دا باغ له لمر ما دی په پټېدو باندې دی ماشه خوندورې ویډیو هم دلې جوړې کړې د ټیک ټاک لپاره نه فاتح دی در مسلمان پر دا داروخان سره اوس دا د انار هم راوشکوي وشکوي به یار دوست یار نو پښتنه دې نه ځي وکړه ولې یار ول ټوپه وشکوي یار تا یا اوف داروخان ته دې خدای دا هغه د هغې هم اوس پسې را روان دا د دیوال چالو دی خټي دې ښکاره کړه څه بد انار دې راوشکوي ډېر بد انار دې راښکولی دی لمر دې پړس لمر کې څه وایه دا لمر کې مرته نه ګایېږم دا د خدای خپلې پیسې دي نه هغه انار چې مې راوشکوي طبیعت مې په دې برابر دی یا نو وام خوند کوي که نه کوي ولې نه کوي یار راملا ستا د ده د یاري څو ټیم کېږي یاره زه بیخي ډېر کشم زه دا انډوال کمزوري دی په یاري واده ولو زه د کشن زه دې کرخلی وم بس ما د دغه ټیمه یاري سوله زه دوی کرورلم دی راولاړ سو ما چې راځه د دوی کره مین وورې بل کړی و دا سره مړه چې راواخیستله ګڼ کې پیغمبر راتوی کونه ښکاره که ای خون دی لالا بغیر اجازه شان اشکه دا بغیر اجازه چې راشکه هغه ډېر ښه خوند کوي نیت نه دی خراب دا د نن ډېر خوږ دی د رنګ سپین معلومیږي دا نیت ځان ته تسلي ورکړي ځان ته ولې تسلي ورکوم دا چوټه کې لا ولا په دام ځکه رااله سو وویني څه وایي چوډس کې خورې مړه دا د لړمانه د درد لپاره ډېر ښه دي په زړه اوس دا دی د راملا د باغ له راورسېدلو دلې اوس هم سیبونه ولاړ دی لنکه یخ چالو دی نیش کم دا کم سیب و دا مرۍ دا بیل مشدی دی دا بیل ستګو ده او ډېر خوندور دا مشدی دی په زله دا یو چې راوشکو یو دانه خوندور سیب راوشکو داروخان دا دی بیا د سیبو چانس وایي
ولې داروخان چې دی د بل په یاله کلمې پخې په منځکي اولاد یې کلمې پخې دي بابي هغه ځان له نه وړي ولې ځان له وړیا پټو ستا دي که زما دي پټو زما دي ها. نو خو په ما یې وړې نو خو مالته ښتنه نه باسي یا ګرد دنیا دې پیژندې ګرده دنیا مې پیژنې د بل په وسلو کې زه ټکوټ ټکوټ سولم هغه مالا یو میلمه راغلی په تېر ویلا کې هغه خوارکي باندې دومره پیرډ یې واخلي بیا به زه هم چې د کور مخ ته کسه شکوره ناست شي دا به نشي سره یې پرېږدی سلنګسر راغلی خدای دار مسلمان پر دس دین کې راسه ای صاحبونه داروخان صاحبونه تسکلو پټو یې واخلي وایي زه نه وړم خو اباد یې سو کسه کیسه ای ولې دې په تسکلو صاحبونه دی وایي هر ځای پیرډان زغلوي چور په خپله زغلوي ګړمنونه په خپله ډکوي ما ته وایه تیز غلی تیز غلی ما چې زغلولی زه دونه دغه څنګه انار دې سیل انار دې خوړل د شخوان کوي په خوري به نه بیا خوري اوس اینه څه وخت پر راخورې څه شي نه تا ولې اینه په در خورم هغه بیا زه تکوان نه درمه یا اوس یې دلې خوره ما که په زله ولې پراته رایې یار ولې په رملا دې نیت بد دی د رملا رملا دې- صاحبونو شام وړې څه څوک یې وړې ته وړې ته که څه شکوره ولې قسم څه؟ دې چې شکوره راملا صاحبونه ما چیرې وړي اوس یې دې نه وړې سبزي ګره تا وړې د شش کال ته څو وار ورال ته خدای ته به د خپل ګریوان کې وګور ها د رملا صاحبونه وړي اوس اینه نه پخوري د خدای هم نه ډېرېږي ما خو نه لیدلی خدای خو لیدلی د راملا پلار لیدلی الله بنده چې دی خو ورونه یې لیدلی چې دی یو وار دې ورته ویلي پس خاندي په ولي تا ول دا ورونه له زه ګوډ له ډوډۍ کړم ها ډریم په وایه یا درواغ وایي ډېرې نه وایي. رملا ډېر ځوان طبیعته سړی دی. اوس راملا ډېر ځوان چې بیا تر زه ته خو ډوډۍ ورله وکړه اوس رملا سبا راسه زما مېلمه او سبا راس تیرټ شیو چې تا هغه وایي زما د ماما کور دی ما د ماما کور دی هغه وایي زما د ماما کور زه خپله درځم بس خپل شی په خپل راوخه جن راخ داروخان غټ چانس وی لمنې ډاکه کړه پات لرم شنو خبره داسې ده چې ماخسن ټیم دی د راملا د په کوټه کې اوس ناست یو دا داروخان دی دا راملا دی داروخان ولې زه یې نه په در خورم خو رالو د راملا د کوټې له راملا وایي زما چیشتې راوړله ول چا راوړل دوی دا د راله خو داروخان ووت ول زه اودس کوم د اودس سره ولاړ بکس کور ته ولاړ او دی ولې د وتښتېږي دا راملا څه ګیټ یې بندي که څه کیسه دی خورکۍ کور ته اختیار نه لري ها. بس ته خو نه مړتي ډوډۍ ناوخته خوره هو په دې خورکۍ ما ته به ګپ اخته دی دا داسې باندې ته وغورځېد هر داسې ګیټ ورته بندېږي بیا دی ذلیله یي نو موږ دا د ډوډۍ خورو بس ولاګ به ختم